په تهران کې د درنې چاودنې غاګونه د اسرایل په تل ابیب او بیت المقدس کې د خاطر زنګونه پیل شوې دي. ایران لاسګونه بلاستیک توغندي د اسرایل په لوري توغولې دي. ایران وايي چې د اسرایل لومړي وزیر کوري وشتلای دی او د امریکا ولسمشر وايي چې د ایران او اسرایل ترمنځ اوربند کولو ته چمتو دی. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. لا تهران څخه راپورونه ښیي چې د تهران په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المیادین تلویزیون چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین په تهران کې د درنو چاودنو راپورونه ورکړي دي. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې هم ښکاري چې د تهران له څو ځایونو څخه چاودنې او لوګي پورته کیږي. د اسرایلو 12 چینل ویلي چې د سپاه پاسداران اډې او د هوایي دفاعي سیستمونو پورې اړوند ودانۍ هدف ګرځولې دي چې د لسګونه جنگي جټ الوتکو لخوا پرې بریدونه روان دي. بلخوا د اسرایلو په تل ابیب او بیت المقدس کې د خطر زنګونه لګېدلې دي. د اسرایلو پوځ د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ایران د بریدونو په یوه نوي څپه کې په اسرایلو راکېټونه توغولي دي. د ایران دولتي رسنۍ دا هم وویل چې د ایران د راکېټ بریدونه د هیواد له مختلفو برخو پیل شوي دي. د اسرایلو پوځ په یو بیان کې وویل چې هوایي ځواک اوس مهال د ګواښ د مخنیوي او شنډولو لپاره عملیات ترسره کوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي که د اسرایلو بریدونه دوام پیدا کړي لا کلک غبرګون سره به مخامخ شي. نوموړي په متحده ایالاتو تور ولګاوه چې اسرایلو ته شین څراغ ورکړی دی چې په سیمه کې پرته له کوم محدودیت څخه هر ډول جرم ترسره کوي. مګر د متحده ایالاتونو ولسمشر ټرمپ او د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو دواړو د اسرایلو او ایران ترمنځ په شخړه کې د متحده ایالاتونو ښکیلتیا رد کړې ده. دوی تهران ته خبرداری هم ورکړی دی چې په سیمه کې د امریکا اډې یا پوځي ځواکونه په نښه نه کړي. بلخوا ایران ویلي دی چې د خپلو توغندیو په نوي څپه کې د اسرایلو لومړي وزیر کور په نښه کړی او هم یې د تیلو یوه زیرمه په بشپړه ډول ویجاړه کړې ده. دغه راپورونه داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ تازه اعلان وکړ چې چمتو دی ترڅو د ایران او اسرایلو ترمنځ د هندوستان او پاکستان په څیر د اوربند هوکړه وکړي.